نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زبرګ میاشت وه 5 تاریخ و او تبوک په طرف باندې روان شو او 10,000 لښکر ورسره دی. په دې کې څه صحابه کرام رالو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبر مونږ له سورلې راکړه چې مونږ در سره جهاد لاړ شو. غریب صحابه کرام مونږ لم څه اسونه او خان څه خر په کار دی چې مونږ په سوار شو ستا سره مرګ شو غزا لاړ شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ما سره خو څه شی نشته چې زه تاسو له درکمه. هغه صحابه کرام د هغه ځای نه په جړه باندې روان شو جړلې چې موږ د نبی علیہ السلام نه پاتې کېږو. نبی علیہ السلام غزا روان دی. الله تبارک وتعالى آیاتونه نازل کړو ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. د سترګو نه وښ کې باید واپس روانو جړلې چې موږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د غزا نه پاتې کېږو. ټول مسلمانان غزا لاړو. مدینه منوره کې صرف یا څوک پاتې شو؟ ضعیفان بوډاګان پاتې شو یا معذور پاتې شو یا ښځې پاتې شوې یا منافقین پاتې شو یا د غریب صحابه کرام پاتې شو. غریب صحابه کرام او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله روانېدو نو علي رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی ته پاتې شه ته به د کورونو خیال ساتي. ته به څه ساتي؟ د کورونو خیال ساتي. خپل نائب وګرځوي ته پاتې شه ته موږ سره مزه. نو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روانېدو علي رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل وی د الله پاک پیغمبر ته ما د ښځو د بچو سره پرېږدي ته په مدینه کې ما د زنانو سره پرېږدي او د ماشومانو سره مې پرېږدي په خپله رانځئ. علي رضی الله تعالی خفه شو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی ای علي خوښه دې نه ده چې ته زما د پاره داسې شي لکه څنګه چې هارون د موسی علیه السلام د پاره و. څنګه چې هارون د موسی علیه السلام د پاره نو خوښه دې نه ده چې داسې ته زما د پاره شي. خو زما نه وروسته بل پیغمبر راتلونکی نشته دی. په دې باندې علي رضی الله تعالی عنہ ډېر زیات خوشحاله شو. علي رضی الله تعالی عنہ پاتې شو او نبی علیہ السلام د صحابه کرامو سره روان شو. چې کله روان شو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا یو مشر صحابي دی ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ دیو چې نبی رسول الله سلام روان شو زما سره خو هوا ډیره ټپه ټیپه وه کمزورې وه. وی ما وی چیرې دا خو د دومره د اوږد سفر نه ده خو 2-3 ورځې به لږ خوراک ورکړم دا به لږ سربشي لږ طاقت به پکې راشي بیا په نبی رسول الله سلام پسې روان شم. وی زه پاتې شوم چې پاتې شوم وی ګیاګانې مې راوړې خوراکونه مې راوړه اوښې ته مې اچول. وی یو 2 ورځې تېرې شي خو په اوښه کې هېڅ فرق رانغی اوس فرق پکې رانغی. وی ما چیرې دا خو نه سربېږي اوښه مې پرېښوده پیدل روان شوم په نبي علیه الصلوۃ والسلام پسې منډه 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 وي حتی تر دې پورې چې په یو ځای کې مې نبي علیه السلام او صحابه کرام ورسول. چې مې رسول وی نبی علیه الصلوۃ والسلام چې زه ولیدم ډېر زیات خوشحاله شو. ابو ذر ته څنګه رالې؟ د الله پاک پیغمبر پیدل رالم پیدل دې موږ ته ځان راورساو. او وی نبی علیه السلام موسکی شو چې ابو ذر موږ پسې یوازې رالې موږ پسې یوازې رالې خو د دنیا نه بم یوازې ځي. ګورې یو اوره ما پسې یوازې رالې او د دنیا نه بم یوازې ځي او د الله تبارک وتعالی ته به هم یوازې پاسي. چې دا راته وویل بهرحال بیا دغه شانتې وشوله هم. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی په سفر باندې روانو ربزه مقام ورته وی هلته کې بیمار شو هلته کې وفات شو. هېڅوک نو بلکل یوازې وفات شو. حتی در دې پورې دومره هم څوک نو چې کفن دفن یې کړی وی. بیا څه ټایم بعد عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ راغی چې ولیدو نو بیا یې پې جنازه وکړه هلته یې دفن کو نو وفات شي هم دقې شانتې یوازې بیا بلکل. وی زه ورسره د هغې ځای نه ملګری شوم روان شوم. ویتلو په لاره باندې بیا هغه د سمودیانو کندرات رالو چې هلته څنګه ورسېدل نبی علیه الصلوۃ والسلام سر مبارک کته کو د الله تبارک وتعالی ذکر شروع کو استغفار شروع کو. صحابه کرامو ته فرمایل وی د دې ځای نه په منډه باندې تېرېږئ او دې ځای کې به اوبه هم ګورئ نسکئ. دا وفرمایل نبی علیه الصلوۃ والسلام او په انتهایی عجز باندې روان دی او سر یې ښکته نیولی وی ځکه دا هغه مقام دی چې دلته د الله عذاب راغلی دی. دا هغه مقام دی چې دلته نافرمانه خلک الله د دنیا نه پناه کړی دی. په عاجزۍ سره روان دی نبی علیه السلام استغفار وایي سر یې ټیټ نیولی. صحابه کرامو ته فرمایي وي زر د دې ځای نه وځئ ځکه په دې باندې اوس هم د الله غضب او غصه ده په دې ځای زر تېرېږئ. خو ډېره لویه مجموعه 10,000 کسانو نو د نبی علیه السلام اواز هر چا وانه اورېدو وي دلته به اوبه هم نسکئ نو دا اواز خو ټولو کسانو وانه اورېدو.
بعضې کسانو د هغې نه لږې اوبه موسکلي، بعضو پکې اوړه واغږل، اوړه یې ځان له تیار کړو ډوډو موړو دپاره، اوړه یې په هغې اوبو باندې واغږل. بیا چې نبي علیه صلات وسلام خبر شو وایي د الله پاکه پیغمبر بعضې کسانو ته اوړه غږلي په هغې اوبو باندې. نبي علیه السلام وفرمیل دغه ډوډۍ مه استعمالوئ، دا اوښانو له ورکئ، دا اوښانو له ورکئ. په دې ځای باندې زر تېرېږئ. اوس هم علما لیکي چې په کم مقام باندې عذاب راغلی د الله نافرمان خلک پکې تېر شوی، دغلته مه ورځه، دغلته مه ورځه. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. مونږ وایو دا کندرات دي، دا آثار قدیمه دي، چکر له وله لاړ شي هلته کې د الله نافرمانۍ کوي، هلته داسې ښځې ګرځي چې په نیمو جامو کې ګرځي، هلته مونږ د سیل ځای رخ کړی، مونږ د چکر ځای رخ کړی، دې ته نه ګورو چې دا کندرات د چا نه پاتې شوي دي، دا ولې پاتې شوي دي؟ دا هغه خلکو چې د الله نافرمان او د الله عذاب پرې راغلی دی. هلته کې لاړ شه، د الله نه ویریږه، عبرت حاصل کا. دا نافرمان خلکو الله ته مخ د ځمکې وزګار کړی دی. استغفار ووایه، الله ته په جړا شه په دغې ځای کې. مونږ ته د سیل او د چکر ځای رخ کړی، داسې ده که نه ده؟ بلکې حکومت پې ټیکس مقرر کړی وي چې زی ورته نه په دروازه کې پیسې واخلي، وایي دومره پیسې راکړه لاړ شه ځان له پکې پټوان مټوان وباسه، وګرځه چکر وخه. چکر نه، عبرت حاصل که لاړ شه. دا د عبرت حاصلولو ځای دی. نو داسې ځای ته به چکر وله نه ځې، کو ځې نو عبرت له ورشه، په منډه ترې وځه، بیا ایسارېږه پکې مه.